د تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو سلام. په کابل کې د افغانستان امریکایي پوهنتون پر ودانۍ باندې تیر ماښام شاوخوا 7 بجې او 20 دقیقې ډله ییز برید وشو. لومړی یو ځانمرګي خپل د چاودیدونکو توکو موټر ته د پوهنتون د دروازې په خوله کې چاودنه ورکړله. وروسته له هغه 2 ځانمرګي بریدګر پوهنتون ته دننه شول او د پوهنتون ارامه فضا هغه وخت چې محصلین په درسو باندې لګیا ول ګډه وډه کړه او ډزې شروع کړې چې په نتیجه کې 14 کسه ووژل شول او 50 نور ټپیان دي. په وژل شوو کې د پوهنتون استاد، محصلین، پولیس او د پوهنتون ساتونکي شامل دي. بالاخره دغه نښته له 10 ساعتونو وروسته سهار 5 بجې د 2 بریدګرو په وژلو سره پای ته ورسېدله. اوس افغان حکومت وایي چې پر افغانستان امریکایي پوهنتون باندې برید په پاکستان کې طرحه شوی و. ولسمشرۍ ماڼۍ په دې ارتباط باندې یوه اعلامیه خپره کړې ده. په هغې کې راغلي دي چې د ملي امنیت شورا بیړنۍ ناسته کړې ده او ولسمشر د ټلیفون له لارې د پاکستان د پوځ د لوی درستي اسرائیل شریف سره خبرې کړې او له هغه څخه یې غوښتي دي د هغو تروریستانو په وړاندې جدي او عملي اقدام وکړي چې دا برید یې پلان کړی و. د کابل د چهارشنبې ماښام برید ولسمشر غني، پخواني ولسمشر حامد کرزي، اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله، ملګرو ملتونو، امریکا، اروپایي ټولنې، هند او یو شمېر نورو هیوادونو په کلکو ټکو باندې غندلی ده. دا چې د دې برید شاته څه ول او په ښوونیزو مراکزو د برید هدف څه کیدلی شي، زموږ ښوونیز مراکز څومره خوندي او مسؤون دي، دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې دغسې برید کیږي. شنونکي په دې باور دي چې د کرښې دواړو غاړو ته د یو پلان شوي او پروګرام شوي هدف په اساس باندې هڅه کیږي تر څو پورې ښوونیز مرکزونه تر برید راوړل شي او هغه د علم د پرمختګ کوم بهیر چې ده هغه په یو ډول سره ټکنی شي. دا په ننني بحث کې څیړو دا چې د برید شاته کوم مسایل پراته دي، دا به په ننني بحث کې ورته اشاره وشي. له ما سره په بحث کې ډېر قدرمن میلمه ښاغلی محمد امیر کاموال د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو رئیس را سره بحث کې میلمه ده. کاموال صاحب ډېر ښه راغلاست، وایم پخیر راغلاست. بېګانه برید څه ډول یو برید و او دا په ښوونیزو مراکزو باندې د برید شاته څه هدف کېدلی شي او آیا دا برید توجیه کېدلی شي او که نه؟ د لوی خدای په سپېڅلي نامه زه هم خپل سلامونه تاسې او ټولو هیوادوالو ته ستاسو تلویزیون د لارې وړاندې کوم. بېګا نږدې 6 بجې کله چې زه د لوړو زده کړو وزارت نه ووتم څو چې کور ته رسېدم، په هغه وخت کې د یو لوی او سخت زړه بوږنوونکی اواز موږ واورېده. خو په څو دقیقو کې زه خبر شوم چې دا د افغان امریکایي پوهنتون دروازې مخې ته په دې باندې برید شوی او محصلین د برید کوونکو لخوا په یرغمل ډول باندې نیول شوي. بیرته ما حرکت وکړو، غوښتم مې چې ځان ورسوم، ولې د امنیتي مسؤلین له لورې ماته اجازه را نه کړه شوه او د هغوی دلیل هم په ځای و چې ستا د لاسه دلته څه کېږي، څه شی کولی شي ته. په دې کې شک نشته چې دغه برید، دغه ډول حملې دا د هیواد د دشمنانو کار دی. هغه څوک دغسې بریدونه پلانوي چې نه غواړي په دې هیواد کې سوله او امنیت حاکم شي او اقلا زموږ د هیواد د ځوانانو تحصیلي کچه لوړ شي. په اول قدم کې زه د لوړو زده کړو وزارت په نمایندګۍ او استازیتوب باندې دغه برید په سختو ټکو باندې غندم. شهیدانو ته لوی خدای جل جلاله نه جنت فردوس غواړم، کورنیو ته صبر عظیم غواړم او زخمیانو ته شفای عاجله غواړم. بعضې دوستانو ما نه دا پوښتنه کوله چې په دې کې یو څه مسؤلیت دولت ته هم مستقیما مواجه ده چې ولې دولت په ځانګړي ډول د لوړو زده کړو وزارت او د کورنیو چارو وزارت دوی ولې د پوهنتون په امنیت کې په اصطلاح داسې ناغېړي کړې. په دې کې شک نشته چې د افغان امریکایي پوهنتون زموږ د ښو پوهنتونونه دی. دا د هغه پوهنتونونه دی چې په خصوصي بخش کې یا اول یا دویم پوهنتون په افغانستان کې ایجاد شوی. ولې که زه تاسو ته وایم چې په ټول افغانستان کې په هغه ډول امنیت او سکیورټي نظام په امریکایي پوهنتون کې چې شاید په یو ځای کې نه وي. دا چې سکیورټي نظام یې څه ډول و تر کوم بریده پورې د لوړو زده کړو وزارت او دولت په دې کې ګرام ګڼل کېږي، څومره پاتې راغلی، په دې باندې به کاموال صاحب بحث وکړو. اما په ښوونیزو مراکزو باندې برید، پوهنتون باندې برید څه معنا لري یا د کوم هدف لپاره دغه کار کوي؟ ما د مخه هم ویل چې دا د هغه چا کار دی چې هغه نه غواړي چې زموږ په هیواد کې د ځوانانو تحصیلي او علمي کچه لوړه شي.
هغوی همیشه په دې باندې خوښ دي چې په یو شی چې حقیقت دی د هېواد هغه برخلیک چې تبدیلوي هغه پوهه او تحصیل بدلوي. همدغه ځوانان دي چې موږ او تاسې روزو دی مخکې ځي او د هېواد آینده د همدوی پورې تړلې. ولې هغه کړی چې هغوی غواړي چې همیشه د په یو خاص ځای کې د تل لپاره جنګي، هغوی به په بله لاره نه کوشش کوي چې په دې لاره خپل هدف او موخې ته ځان ورسوي. په دې کې شک نشته چې د مخ هم تاسې دې ته اشاره وکړه چې دا په یو جغرافیوي احاطه کې دی، یو مشخصه جغرافیوي احاطه کې که څه هم د ډیورنډ هغې خواته یا دې خواته هغې خواته هم که تاسې وګورئ تېر کال یا 2 کاله د مخه د اول ځل لپاره په پښتونخوا کې په پېښور کې په یو ښوونځي باندې دغه برید وشو. دا چې چا وکړو ښه واضح ده. ولې دغه ځای حکومت اوس نشي کولی چې مستقیما د هغې نوم واخلي. خو په دې کې شک نشته چې هماغه استخباراتي کړۍ وه دا یې وکړه. تېر کال هم تاسې دې شاهدان هستئ چې د باچا خان پوهنتون چې هغه هم په پېښور کې و یا په چارسده کې و، په هغې باندې هم په همدغه شکل باندې برید وشو. دغه برید ولې په پنجاب کې نه کېږي؟ دغه برید ولې په سند کې نه کېږي؟ ما د مخه ویل چې یو مشخصه جغرافیوي احاطه ده چې په هماغې کې دوی کوشش کوي چې یو قوم یو ملت دوی ونشي کولی چې هغه خپل تحصیل او علمیت مخکې بوځي. یعنې دا یو پروګرام شوی کار ده، د یو پلان له مخې نه دا کار بلې دا مخکې نه شوی. تاسې پوهېږئ چې څه موده مخکې د همدغه پوهنتون نه د امریکایي پوهنتون نه زموږ 2 خارجي استادان وتښتول شول. که چېرته څوک وایي چې دا مستقیما دوی غواړي چې امریکا ته یو غاښ ماتونکی ګزار ورکړي، ولې دا ځای نه دی؟ دا خو امریکایان هم د امریکا خبره یې بیا نو په باچا خان پوهنتون باندې ولې زه هم همدغسې ویم. همدغه 2 هفتې د مخه 2 استادان چې وتښتول شو، یو پکې استرالیایي استادان د استاد و، او په همدې ډول باندې بېګا یې دغه برید وکړو. دغه برید چې د مخه د سکیورټي موضوع مې یاده شوه، په هغې باندې وروسته بس کوو. ولې دا یو مشخص شوی پلان و. بعضې دوستان په دې نظر باندې دي چې کېدای شي هغه استادان چې تښتولي به د هغوی باندې یو څه فشار راوړی، ورته ویلي چې په کوم وخت کې محصلین وځي. په دغه پوهنتون کې موږ نږدې 1500 یا 1400 محصلین لرو. بېګا په دغه وخت کې 900 محصلین وو، او دا هغه وخت چې محصلین په دې وخت کې رخصتېدل، دوی وتل. دوی چې کله وتل په همدغه وخت کې دا برید شوی دی. بلا شکه ناغېړي هم شوې ده، د امنیتي ځواکونو لخوا نه ناغېړي هم شوې ده. په لویه کې دغه ډول بریدونو مخنیوي چاره هم ډېره مشکله ده. اما یو بحث دا هم ده کمال صاحب چې اوس که خبره دا وي چې له امریکا سره دښمني د ورځي افغان پکې وژل کېږي، نو د دې تاوان چا ته رسېږي؟ واقعا امریکا ته د دې خبرې تاوان رسېږي او که نه افغانان پکې ووژل شول؟ ځای خو د افغانستان ده. خو دغه یو واضح حقیقت دی چې دلته خو کوم امریکایان نه و چې دې پې برید کړی وی. دلته خو ټول د افغان بچیان وو، که هلته زموږ خویندې وي، که هلته زموږ ورونه، ټول افغانان وو. دلته خو په کوم امریکایي باندې برید نه ده شوی، خو په ټول افغانان. او دا څوک چې وژل شوي او شهیدان شوي دا څوک دي؟ اول باید سړی دې ته وګوري چې دا امریکایان وو. که چېرته امریکایان خو بیا صحیح ده، دا خو ټول افغانان. دا زه اوس لاړم ایمرجنسي شفاخانې ته، باور وکړئ زموږ یو 2 خویندې په داسې یو بد حال کې وي. یو 2 خویندې چې د درېیم منزل نه ځان راغورځولی و، هلته په داسې حال کې چې د یوې ملا ماته وه، د بلې خپه ماته وه، د بلې بیخي د غاښونه مات وو. داسې یو دردونکې قصه یې وکړله چې باور وکړه چې په هغه ځای کې ماته ژړا راغله. وایي کله چې لاندې وغورځېدم، وایي غوښتنه مې وکړه چې اقلا ما ویسی. وایي راته ویل چې موږ نشو کولی چې تا ویسو. هر سړی وایي د خپل ځان په غم کې و. نو په دې کې شک نشته دی چې دا یوازې د افغانانو سره دښمني ده. هر څوک چې دغه ډول بریدونه په ښوونځي یا پوهنځي یا پوهنتون باندې کوي، دا د افغانستان د خلکو سره دښمني ده. موږ په دا تېرو 14 کلونو کې په 100 ښوونځي له لاسه ورکړي دي، ښوونځیو ته بمونه ایښودل شوي دي، شاګردان پکې شهیدان شوي دي، او دا لړۍ دا در روانه ده. د اوس د امنیت شورا داسې وایي چې دا برید په پاکستان کې طرحه شوی ده. نو تاسو لازمه نه ښکاري چې دې باید جدي پلټنه وشي او له پاکستان نه وپوښتل شي چې په دغسې مراکزو باندې د کوم هدف لپاره دوی برید کوي؟ دا ښکاره خبره نه ده چې بالاخره د دوی دښمني له افغانستان سره ده، د افغانستان له خلکو سره دی، له تعلیمي بهیر سره یې دوی دښمني ده. ما د مخه ویل چې بدبختانه زمونږ ګاونډیان همیشه دا وایي چې زمونږ د هېواد سوله د افغانستان د سولې پورې تړلې، ولې دا یوازې د دوی هغه ظاهرا یو اواز دی، یو شعار دی چې نن ګرځېدلی. دوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي. دوی په افغانستان کې سوله او ثبات د ځان لپاره د هغه
کومې منافع چې دوی خپل لري د هغې منافع د منځته تللو په معنا باندې په دې معنا باندې چې تاسې وګورئ د هېواد په هغه کرغېړنه پوله باندې دوی په مختلفو ځایو کې څومره مخکې راغله نن څوک نشته چې دوی نه پوښتنه وکړي دوی په مختلفو ځایو کې په غیر قانوني ډول باندې دروازې جوړې کړې څوک نشته چې پوښتنه وکړي دوی په دې باندې پوهېږي چې په افغانستان کې سوله راشي او یو قوي نظام راشي حتما څوک شته چې زموږ نه پوښتنه کوي نو په ځای د دې باندې چې د یوې خوا زموږ سره مستقیما جنګېږي د بلې خوا کوشش کوي چې زموږ تحصیلي نظام او تعلیمي نظام ړنګ کړي او له بلې خوا دا هم نه ښکاروي چې بالاخره د دغو استخباراتي کړیو دښمني له افغانانو سره ده دلته دا بهانې چې ورته لټول کېږي چې امریکایان دي او بهرنیان دي او جهاد ده او څه ده دا په اصل کې داسې نه ده اصل کې له افغانانو سره دښمني ده اصل کې له تعلیم او له پوهنتون سره دښمني ده خو که په د امریکایانو موضوع امریکایان خو لاړل د صحنې نه خو ووتل اوس دا چې ته د چا سره دښمني کې اوس په چا باندې ته حمله کې دا خو واضح ده دا داسې یو حقیقت دی چې نه یوازې دا چې زموږ هېوادوالو ته بلکې نړیوالې ټولنې ته هم نن ثابت دی او باید په دې کې نړیواله ټولنه په عاجل ډول په اصطلاح خپل اقدام وکړي او د دوی نه وغواړي چې نور د دغسې اشخاصو ته زمینه مساعده نشي چې په افغانستان کې دغسې کرغېړن بریدونه وکړي حد اقل افغانان خو په دې باندې پوه شول چې دا دښمني اصلا له چا سره ده چې دې مسئلې ته نور نومونه ورکول کېږي بیا یو ځل بیا وایم جهاد ورته نوم ورکول کېږي بل ورته نوم ورکول کېږي دا اصلا دا مسله نه ده د جهاد وخت معلوم جهاد په کوم زموږ مقدس جهاد په دې کې شک نشته د انګلیس په مقابل کې او د روس په مقابل کې هغه په خپل ځای باندې جهاد یو مقدسه کلمه ده باید جهاد د نورو تپل شوو جنګونو موږ او تاسې باید جدا کړو دا هغه جګړه ده چې په موږ باندې نن تحمیل شوې ده دا هغه جګړه ده چې هر قسمه نړیوالې وسلې زموږ او ستاسې په خاوره کې نن دلته ازمایل کېږي په دې کې شک نشته چې دې ته هیڅوک د جهاد مقدس نوم نشي ورکولی جهاد په چا باندې کې خپل افغان وژني خپل مسلمان وژني آیا د مسلمان وژنه دا په خپله جهاد دی تاسې وګورئ په مقدس کتاب کې زموږ ستاسې راغلي چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا د دې نه مخکې که چېرته یو انسان تا ووژلو که چېرته د یو انسان ووژل دا په دې معنا ده چې ته ټوله نړۍ دې ووژله او که یو انسان سره تا په اصطلاح د هغه په زخم باندې د مرهم کېښود پټۍ دې پکې ایښوده هغې ته د شفا ورکړله دا په دې معنا ده چې ټول جهان دې ژوندی کړو نو زه فکر کوم چې د افغان او د مسلمان وژنه په هیڅ ډول باندې جهاد نه دی هر څوک چې دې ته جهاد کلمه توجیه کوي هغه ناپوهه دی هغه نه پوهېږي هغه د قرآن او د حدیثو د بیخي وړاندې پاتې دی هغه د هغه په مغز کې بل څوک پیشکاري کوي بدبختانه چې هغه ته داسې یو ذهنیت ورکوي چې ورته وایي چې دلته جهاد دی جهاد په کوم ځای کې جهاد په هغه ځای کې وکړه چې هلته پوهېږي چې هېڅ اسلام نشته هلته دین نشته ته اوس زموږ په خاوره کې هغه فضل د خدای دی دلته ټول مسلمانان دي دلته لمونځ دی 5 وخته دلته روژه نیول کېږي دلته ټول احکام په ځای باندې کېږي ولې ته دا اوس چې دی مقایسه کړه د لاهور د ښار سره جهاد دلته روا دی که جهاد هلته روا دی دا بیخي بده ده که څوک دې ته نوم د جهاد ورکوي ته یو مسلمان وژنه ته یو متعلم وژنه ته یو خور وژنه ته یو ورور وژنه چې هغه معسل دی دې ته جهاد نوم چې ورکوي دا فکر کوم چې دا بیخي بې ځایه خبره ده تاسو داسې ښکاري چې یوازې پاکستاني استخباراتي کړۍ په دې کې لاس لري او که نه دا پروګرام غټ ده او په نړیواله سطحه باندې دغه یوې خطې ته یوې جغرافیې ته لکه څنګه چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه دې ته طرحه شوی ده شاید په نړیواله کچه مې ولې اوس مستقیما موږ سره دښمني خصوصا د ګاونډیانو د خوا نه ده یو ګاونډي مستقیما په فرهنګ باندې او په کلتور باندې تجاوز کوي بل ګاونډي مستقیما نه غواړي چې زموږ په هېواد کې زموږ د پوهې او د تحصیل کچه لوړه شي دا خلک چې پکې وژل شوي دي یو له محصلانو نه شهید خپلواک و چې پکې وژل شوی دی یعنی دا قدر و د افغانستان په دې باندې سرمایه ګذاري شوې وله دا استادان چې پکې شهیدان شوي دي نه جبرانېدونکې مسله ده په دې کې شک نشته دی شهید خپلواک ما پیژندل د نږدې نه زه 2 جمعې مخکې هم دغه پوهنتون ته لاړم د نظارت او د ارزیابۍ لپاره ما د نږدې نه ولید هغه زموږ یو ځوان کادر و د هغه ځای بیرته ډکول دا یو ستونزمن کار دی ما د مخ هم دې ټکي ته اشاره وکړه چې په خپل وطن کې دی په جنکیو باندې حتی پیلوټي هم کوي ولې زما په وطن کې اقلا دومره ماته اجازه نه راکوي چې زما خور
زما لور اقلا دومره تحصیل وکړي چې هغه خپل مریضانو ته خو په اصطلاح یو ډاکټر یا یو نرس وګرځي. زما په ملک کې زما خویندو ته دوی تعلیم ناروا بولي، دوی تحصیل ناروا بولي، ولې په خپل ملک کې تاسې وګورئ چې دوی په هر بخش کې کوشش کوي چې خپل یې ورسوي. نو زه بیا هم دې ته مستقیما اشاره کوم چې دا یو لویه جفا ده چې زموږ د ملک او زموږ د ملت سره کیږي او په سختو ټکو باندې غندم او بیا هم ویم چې دا د هماغه استخباراتي کاړیو د خوا نه طرحه شوې دا چې په خپله نن په امنیت شورا کې هم په دې باندې بحث شوی. انشاءالله زموږ امنیتي ارګانونه په دې باندې کار کوي. بیا څه چې ما اورېدلي د هغه ټلیفونونه چې دی ته په دې وخت کې راغلي د هغه ټلیفون د پولې د هغې خوا نه راغلي، بلې هغې خوا نه راغلي. نو زموږ په امنیتي مسؤلین به په همدې باندې کار کوي. انشاءالله په نږدې ورځو کې به بیخي واضح شي چې چا کړی، څنګه یې کړی دی، دغه ټول لاملونه او عوامل به معلوم شي. سید او کمال صاحب دا د تحصیلي او تعلیمي بهیر باندې څومره بد اغېزه کولی شي، څومره یې ټکنی کولی شي؟ زموږ هیوادوال اوس د جنګ سره عادي دي. که تاسې وګورئ چې په ټول افغانستان کې دغه نږدې 40 کاله جنګ همداسې روان دی. ولې زموږ یوازینۍ هیله چې وه، په دې کې شک نشته چې موږ به په نظام کې داخلي مخالفین هم لرو، په نظام کې په اصطلاح فلانی مخالف دی فلانی مخالف نه دی. ولې دغه عقیده د هر افغان سره وه چې په هر اندازه مخالفت په خپل منځي زموږ او ستاسو سره هېڅکله په ښوونځي او په پوهنځي باندې موږ حملې نه کوو. تاسې وګورئ په دې ټول وخت کې که په هر شکل باندې و مخالفین د نظام و دوی په ښوونځي او په پوهنتون باندې حمله کړې. ولې نن د بل چا لخوا نه دغه قومانده ورکول کېږي. تېر هفته تاسې ولیدل د فاریاب او د جوزجان په لاره باندې زموږ یو ځوان ماسل نه سر غوڅ شو. څه شی ګناه وه؟ هغه خو ماسل و، هغه خو علم او تحصیل کولو، هغه څه کول چې خدای ورته حکم کړی، خدای ورته حکم کړی. نن بیګا پیښه په همدې ډول باندې وه. په دې کې شک نشته چې په ټوله کې به په تحصیلي نظام باندې یو څه تاثیر کوي. ولې پرون هم ما یو مکتوب ولیکلو د لوړو زده کړو وزارت د خوا نه د هیواد ټولو خصوصي پوهنتونو ته چې کوشش وکړي خپل امنیتي او سیکورټي سیستم دې ته یو خاصه پاملرنه وکړي. د مخه ما یو ټکي ته اشاره وکړه چې په امریکایي پوهنتون کې دغه سیستم د امنیتي ډېر قوي سیستم و. حتی کله کله چې ما به هم غوښتل چې زه لاړ شم یا د لوړو زده کړو وزارت نه معین صاحب یا وزیر صاحب هم تللو، مخکې نه به دوی ته ویل کېدل چې فلانی راځي، په دغه وخت کې دوی به د موټر شمېره اخیستله، دغه ټول شیان. بیګا هم چې برید شوی دا د پوهنتون په عمومي دروازه باندې نه دی شوی، دلته د نابینایانو یو مرکز و. اول راغلی عمل ته زموږ یو هیوادوال چې عمل ته محافظ و، اول هغه شهید کړی دی. پس د هغې نه چې راننوتي بیا د خښتو یو دیوال و، د همدې خښتو دیوال چې د امریکایي پوهنتون سره وصل شوی و، دلته بیا خپل موټر ته په اصطلاح انفجار ورکړی، داخل ته شوي دي او ځان سره ښه مجهز دوی راغلي وو، ځان سره ګرنیټونه او یو شی بل شی اخیستی و. څو دقیقې مخکې زه په شهید سردار محمد داود خان کې د یو محصل پوښتنې ته لاړم. هغه ویل زه په داخل د صنف کې وم چې شیشه ماته شوه، داخل ته دغه نارنجک راواچولو. دلته وایي غږ مو کړ، ټولو پروت وکړو چې پروت مو کړلو. ولې په عین وخت کې دې عمل ته بیا سخت زخمي شوی و. نو زه بیا هم دا وایم چې دا مخکې نه پلان شوې موضوع وه، داسې موضوع هم نه وه چې سړی د پرې اني. او بل کمال صاحب دا برید یعنې که موټر بم راولي او دی چاودنه ورکوي، دا برید مخه هم نیول کېږي نه؟ په یو ډول باندې دې مخه نیول کېدی شي چې کوم ځای کې طرحه کېږي بیا چې زموږ پولې ته راوړي، زموږ خاورې ته راداخلېږي او د دې مخه ونیسي. په کشفي او استخباراتي لحاظ باندې تاسو داسې نه ښکاري چې زموږ ارګانونه په یو ډول پاتې راغلي دي؟ د نړۍ په پرمختللو هیوادو کې هم داسې 100% د دې مخه نه ده نیول شوې. موږ به دلته خپل امنیتي چارواکي مستقیما نه ملامتوو، ځکه زموږ امنیتیان به کوم ځای ته ورسیږي. په ټول هیواد کې جګړه په مخ باندې روانه ده. ولې زه چې په دې کې شک نشته چې موږ به ملامت تر یو حد، ولې زیاته ملامتي د نړیوالو ده. نړیوالې ټولنې ځان چپ نیولی، ښه ورته واضح شوي چې په کوم ځای کې طرحه کېږي، د کوم ځای نه راځي، څنګه راځي، د چا لخوا کېږي. ولې بدبختانه دا چې تصمیم نه نیسي او پرېکړه نه کړئ، دا نو سبا دوی ته هم ستونزه پېښولی شي. دوه بحثه دلته ډېر مهم دي چې اوس دا خو دغه د امنیت شورا وایي چې دا برید پاکستان کې طرحه شوی د ولسمشر له راحل شریف سره خبرې هم کړې دي په ټلیفون باندې. نو دا خو بس حتما د امنیت شورا سره بحث نه دي.
دوه بحث دلته مهم دي. یو زموږ د حکومت موقف د پاکستان په وړاندې، بل د نړیواله ټولنې مشخصا د امریکا متحده ایالاتو موقف د پاکستان په وړاندې. شروع کوي د امریکا د موقف نه. امریکا له پاکستان سره اوس هم دوستي لري او داسې راپورونه دي چې پاکستانیانو ته اوس امریکا ته تګ بیلې ویزې نه اجازه ورکړل شوې ده، سره له دې چې دوی دلته بریدونه کوي، سره له دې چې دلته موږ محصل وژني، زموږ خویندې وژني، دلته هغه بریدونه کوي چې اصلا په اسلام او په انسانیت کې جواز نه لري. د امریکې تعامل پاکستان سره په دې ارتباط باندې باید څه ډول یو څه ډول یو دریځ ته ضرورت؟ دلته باید د امریکا د متحده ایالاتو پالیسي باید واضح شي، سره د دې چې دوی اوس په دې کله کله دې یادونه کوي چې موږ چې پاکستان ته F-14 الوتکې ورکول هغه اوس پرې نه خرڅوو. هغه کومکونه چې پخوا د پاکستان سره کول اوس 80% یا 80% په هغې باندې بند شوي. خو په حقیقت کې داسې نه ده. نورو چینلو سره اوس هم پاکستان سره دوستي ده، بخصوص استخباراتو سره خو ډېره دوستي ده. ما د مخه ویلې چې که نن د جګړې اور دلته په دې خاوره باندې بل شوی د دوی لخوا نه، زموږ د ګاونډیانو لخوا، نو دا لرې نه ده چې دغه اور به که نړیواله ټولنه خپل مسؤلیت دلته ونه پیژني، دا اور به هغې ته هم رسیږي، په دې کې شک نشته. څه ډول یو واضح دریځ تاسو یاستئ چې امریکا باید خپل دریځ ورسره واضح کړي د پاکستان سره؟ معلومه ده، معلوم دی چې په کوم ځای کې دغه ډول پلانونه طرحه کیږي، پیسې د چا لخوا نه ورکول کیږي، سلاح او مهمات د کوم ځای دي، حتی په بیخي منل شوې ده په کابل کې په هر ځای کې چې دغه ډول پیښې کیږي. وا فیکټري چې په پاکستان کې د وسلو د جوړولو یو پرمختللې کمپنی ده، ټول سلاح او بارود د هماغه ځای نه دي. دا ټول نړیوالې ټولنې ته معلومه شوې دا چې اوس هم تصمیم نه نیسي، نو سبا به په خپله د دې ارمان کوي چې ولې موږ په هغه وخت کې تصمیم نه دی. دا نو بیا د افغانانو سره جفا نه بولئ، سره له دې چې له افغانانو سره د امنیتي او ستراتیژیک تړون نه لري، زموږ دوستان ځان ګڼي او د افغانانو په مرګ باندې چې نه خفه کېږي، بیا جفا نه ده؟ حداقل انسانیت سره جفا نه ده؟ زه فکر کوم چې د امریکا متحده ایالاتو سیاست اوس په افغانستان کې هماغه د 18مې پیړۍ سیاست دی چې انګلیسانو په افغانستان کې درلوده. په هغه وخت کې انګلیسانو افغانستان د برطانوي هند او د روسیې په منځ کې یو بفر سټیټ یا حایل یې ګڼلو، حایل دولت چې و. اوس فکر کوم چې د امریکا هم د هماغه سیاست په خپل نظر کې نیولی. په دې کې شک نشته چې تر یو وخته پورې به امریکا دلته خپلې ګټې ترلاسه کړي، ولې په راتلونکې موده کې دا به امریکا ته یو لوی ګزار د امریکا په مقابل کې هم دا چې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې امنیت او سوله راشي، کېدای شي چې دغه لړۍ بیخي غرب ته هم بیا وغځېږي که نن یې مخه ونه نیول شي. او دا نو د افغانانو سره هم هغه دوستي او د ستراتیژیک تړون او د امنیتي تړون چې کوم ده هغه مسؤلیت یې نه ده ادا کړی. دا یو معنا دا هم لري. بخښنه غواړم کاموال صاحب، زموږ د حکومت موقف باید د پاکستان په وړاندې څه ډول وي؟ تاسو د لوړو زده کړو د وزارت د یو چارواکي په توګه باندې چې د همدغو پوهنتونونو ریاست ستاسو په غاړه ده او په دې پوهنتونونو کې زموږ محصلین شهیدان شول، استادان مو شهیدان شول، موږ ملي سرمایه له لاسه ورکړله، تاسو نه ښکاري چې دوی د وینو په سر باندې بالاخره نور باید له پاکستان سره معامله ونه شي، له پاکستان سره خپل دریځ روښانه او مشخص کړي د ملي وحدت حکومت؟ زما یو قصه را په یاد شوه، یو وخت کې زه چې محصل وم د خپل استاد نه مې پوښتنه وکړله، خصوصا د دغې ډیورنډ د کرښې او د هغه زموږ حقوق چې زموږ لخوا زموږ نه اخیستل شوي تلف شوي دي. ما ته استاد په صنف کې ویلی دا خبره په هغه وخت کې وکړه کله چې د مټ قوي شو، کله چې د زور ځان کې پیدا کړو. نو اوس زه فکر کوم چې زموږ د دولت او زموږ د سیاسي نظام موقف معلومه دی، ولې په هغه وخت کې موږ کولی شو یعنې دا څنګه موقف ده چې له پاکستان سره استخباراتي تړون لاسلیک کېږي، پاکستان ته دومره ورنږدې کېږي، دا اوس هم د ولس دغه احساساتو په اساس باندې په یو ډول په پرنسیپ کې پاکستان سره مخالفت، دا اساسي مخالفت نه دی ایجاد شوی، هغه څه چې افغانان یې غواړي. زمونږ موقف ما په دې معنا ویله چې موقف زمونږ معلوم دی، دا چې عملي کولی نه شو هغه جدا موضوع ده، ځکه زمونږ په مټ کې وزور نشته دی. ځینې پیښې وې که تاسې په تورخم او په چمن کې لیدلي، دا پیښې په موږ باندې تحمیل شوې. یعنې اوس خو هغه د زور وخت هم په یو ډول سره تللی دی، اوس د امنیت شورا ده، ملګري ملتونه دي، نړیواله ټولنه ده، موږ دوی ته هم اپیل نشو کولی. دا خو ما د مخکې دې یادونه وکړه
هغې ته هر څه واضح نه دا خو باید حکومت په رسمي ډول اپیل وکړي دا خو ما او تا په دې پروګرام کې داسې نه شو کولی چې نړیوال ټولنې ته اپیل وکړو حکومت ته پکار ده حد اقل د دغه برید په ارتباط باندې د دې سره اسناد دي پکار نه ده چې ورته ووایي چې دا برید د کرښې هغه غاړې ته تهیه شوی ده او دغه اسناد له امنیت شورا سره شریک کړي دا مسؤلیت مستقیما هغې ته راجع کېږي دا چې زموږ او ستاسې مسؤلیت شی دی زموږ او ستاسې یعنې تاسو نه وایاستئ چې حکومت باید دا مسؤلیت سرته ورسوي باید موږ د دې نه استفاده وکړو د وخت نه استفاده وکړو چې ځان ورسوو خپل ځوانان خپلې خویندې خپل ورونه په تحصیلي کچه باندې ځان مخکې ورسوو په اول قدم کې باید په اقتصادي لحاظ موږ ځان د غلامۍ نه خلاص کړو زموږ لاس اوس پاکستان ته موږ دی زموږ لاس اوس ایران ته موږ دی که چېرته موږ په ځان باندې متکي نه شو موږ به همیشه په همدې شکل باندې زموږ ژوند مخکې روان بیخي صحیح ده په دې برخو کې به کار کوو اما د حکومت موقف بحث څومره مهم ده ما د مخه مې ویل چې د حکومت موقف د اول نه معلوم اوس هم معلوم دی دا چې زور اوس په مټ کې نه لري هغه جدا موضوع ده زور خو بېله بعضې موضوعګان دي ګوره بعضې موضوعګان دي که په سیاسي لحاظ موږ په هغې باندې بحث وکړو لکه یو مثال زه در کوم دغه پاکستانۍ الوتکې راتلل په لوګر کې کېناستل او بېرته د هماغې خلکو بېرته هغې ته ورکول که چېرته موږ او تاسې دغه یو مثال ونیسو په دې باندې بحث وکړو دا نو بحث موږ او تاسې په 10 دقیقو په 20 دقیقو کې په دې باندې نه خلاصېږي دا په افغانستان کې بعضې شیان دي چې په موږ تحمیل شوي دي دا چې اوس دغه موقف چې نظام هم نیولی او عملي کولی نه شو هغه جدا موضوع ده نو تاسو وایاستئ چې د دغه برید په وړاندې باید چوپ پاتې شو لکه څنګه چې په تېرو کلونو کې چوپ پاتې شو په هېڅ ډول نه ما د مخه هم ویلې که څه هم د پولې هغې خواته هم چې وشول خو واضح هم شو ولې د چا پې زور رسېږي په دې کې شک ته چې هماغه د استخباراتي کړی وه ولې اوس په پېښور کې وشو په چارسده کې هغه وخت کې شوی د چا پې زور ښه واضح شو چې چا کړی دی که کابل کې هم کېږي یوازې په دې باندې باید موږ بسنه هم وسو نه کړو صحیح ده چې رئیس صاحب جمهور چې د مستقیما د فوز مشر ته ټلیفون وکړه ورته ویل چې باید په دې باندې خپل تحقیقات او څېړنې تاسې وکړئ کېدای شي دا خو بېګا هم واضح وه نن هم واضح د سبا به واضح شي ولې دا چې څه شي هغه کوي په مقابل کې دا یو ناشونی کار دی نو په دې کې د امریکا ښکېلتیا ضرور ده امریکا ما د مخه ویل یوازې امریکا هم نه چې نړیواله ټولنه باید خپل تصمیم په دې کې ونیسي صحیح ده ډېره مننه ښاغلی محمد امیر کاموال د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتون رئیس کورودان چې بحث کوي راځه مننه تاسو نه سلامت قدرمن لیدونکو ستاسو له ملتیا مننه کوو بحث مو پای ته ورسېده تر بیا مو لامل شه